بسم الله الرحمن الرحيم. صاد مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان اتدیرشمه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. اتیا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. سواد قسم دی له نصیحت نه پر ډک قرآن، بلکې همدغه خلک چې له منلو نه انکار کړی دی یعنی کافران په سخت تکبر او سرکشي کې اخته دي. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. لدوی نه مخکې مونږ همدغه سي څو نسلونه هلاک کړي دي او کله چې د هغو کم بختای راغلی دی نو هغوی چیغې وهلي دي خو هغه د ژغورل کېدو وخت نو. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. دوی په دې خبره سخت تعجب وکړ چې دوی ته په خپل له هم دوی نه یو ویرونکی راغی. منکران وویل چې دای کوډګر دی، ډیر دروغجن دی. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. آیا د ټولو خدایانو پر ځای فقط همدا یو خدای وګرځاو؟ دا خو ډیره د تعجب وړ خبره ده. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. او د قوم یعنی قریشو سرداران له دې وینا سره ووتل چې زی او د خپل معبودانو پر عبادت ټینګ اوسئ. دا خبره خو د کوم بل غرض لپاره کیږي. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. دا خبره موږ د نږدې زماني په ملت کې له هیڅ شان نه دا اورېدلې. دا نور هیڅ نه ده مګر یو لزانه جوړه شوی خبره. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. زمون په منځ کې همدغه ایکی یو سړی پاتې شوی و چې پر دې باندې د الله وحی نازله کړای شو. اصلي خبره دا ده چې دوی زما په وحی کې شک کوي او دا ټول خبرې د دې لپاره کوي چې دوی زما د عذاب خوان نه دی څکلای. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. آیا استاد بخشش والا او برلاسی پروردگار د رحمت خزانه د دوی په اختیار کې دي؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. آیا دوی د اسمانونو او ځمکې او د هغو په منځ کې شیانو څښتنان دي؟ خنو دوی د عالم اسباب څوک ته وخیږي ودی ګوري. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. دا خل ډلونه یو داسې کوچنی غونډه ډله ده چې په همدې ځای کې ماته خورون کړه. له دوی نه مخکې د نوح قوم، عادیانو، د میخونو او لوړو امارتونو څښتن فرعون، سمودیانو، د لوط قوم او د ایکه خلکو پیغمبرانو ته د دروغو نسبتونه کړي دي. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.
له هغونه هر یوې پیغمبران دروغجنو ګڼل او زما د عذاب فیصله پرې تطبیق شوه. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. دغه خلک یعنی د مکې مشرکان هم فقط دی وی زلزلې انتظار باسي چې له هغه وروسته کومه بل زلزلہ نه وي. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. او دوی وایي چې ای زموږ پروردګاره د حساب لورځ نه مخکې زموږ برخه مونږ ته په بیړه راکړه. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ای پیغمبره په هغو خبرو باندې صبر وکړه چې دوی جوړوي. دوی ته زموږ د بنده داوود قصه بیان کړه چې د سترو قواو څښتنو په هر معاملې کې الله ته رجوع کوونکی. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. مونږ له هغه سره غرونه تابع کړیو چې سهار او ماښام له هغه سره پاکي بیانوله. اولوتون کې به د هغه شاو خواته راغونډېدل او ټول د هغه تسبیح کولو ته متوجه کېدل. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. مونږ د هغه سلطنت محکم کړی و، هغه ته مو حکمت ور کړی و او د فیصله کوونکو خبرو صلاحیت مو ور په برخه کړی و. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. او تاسو د هغو مدعیانو څخه خبر رسیدلای دی چې پر دیوال راختلی د هغه حجرې ته ننوتلیو. کله چې هغوی داوود ته ورغلل نو داوود د هغو په لیدلو ورخطا په ویلا شو. هغوی ویل مو ویریږه موږ د دعوا دوه لور یو چې وی پر بلې تیرای کړای دی. ته زموږ په منځ کې له حق سره سم فیصله وکړه، بې انصافي مکوه او موږ ته سم لار راوخه. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. دا زما ورور دی، له دې سره نه نوي میږي دی او له ما سره صرف یو میږه ده. د ما ته ویل چې دغه یو میږه هم ما ته راوسپاره او د په خبرو اترو کې مغلوب کړم. د صاد مبارکه سوره چې د قران عظیم شان اتریشمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. اتیا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لڅلیشتم آیت څخه اوري. د دې آیت په اوریدلو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داود جواب ورکړ دغه سړي له خپل میګو سره ستاسو میګي د یو ځای کولو په غوښتنه پر اختیار سره پتا ظلم وکړ. واقعیت دا دی چې زیاتره شریکان دي ځینې یو پر بل ظلمونه کوي. فقط همغه کسان لدینه ژغورل شوی دي چې ایمان لري او ښه عملونه کوي او دغه څه خلک بيخي لګ دي. دغه خبرو په ترڅ کې داوود پوه شو چې دا خو مونږ په اصل کې پر دې ازمایښت کړای دی. نو هغه خپل پروردګار نه بخنه وغوښتله او په سجده پریوت او رجوع یې وکړه. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
حالانه موږ د هغه قصور وباخه او په یقیني ډول زموږ په وړاندې د هغه لپاره د نږدې والی مقام او غوره عاقبت ده. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. مونږ هغه ته ویل ای داوود مونږ ته په ځمکه کې خلیفہ ګرځولې له دې کبله ته د خلکو په منځ کې په حق حکومت وکړه او د نفسي غوښتنې پیروي مکوه چې هغه به تا د الله لاره نه واړوي. کوم کسان چې د الله لاره نه بیلاری کیږي په یقیني ډول د هغو لپاره سخت سزا ده چې هغو د حساب ورځ هیر کړه. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. مونږ دغه اسمان او زمکه او دغه دنیا چې د هغو په منځ کې دا چټي نه ده پیدا کړې دا خو د هغو خلکو ګمان دی چې کافر شوي دي او دغه سي کافرانو لپاره بربادي ده د دوزخ له اور څخه. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. آیا موږ هغه خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه کوي او هغه کسان چې په ځمکه کې فساد کوونکي دي او شانته کړو؟ آیا موږ پرهیزګاران د بدکارانو په شان وګرځو؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. دا یو ډیر برکتناک کتاب دی چې موږ ته ای پیغمبر نازل کړی ترڅو چې دوی د دې پر آیاتونو غور وکړي او د پوهې او فکر خاوندان ترنه درس واخلي. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. او داوود ته مونږ سليمان غوندې زوی ورکړ ډیر ښه بنده د خپل پروردګار خواته ډیر رجوع کوونکی. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هغه وخت د یادونې وړ دی چې په ماښام حال کې د هغه مخې ته ګړندي او اصیل آسونه وړاندې کړای شول. سليمان ویل ما د دغه آسونو مینه د خپل پروردګار په یاد غوړه کړې ده تر دې پورې چې کله هغه آسونه لسترګو پناه شول نو هغه امر وکړ چې دا بیرته ماته راولي. بیا د هغو په پندریو او غاړو باندې لاس راخکل شروع کړل. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. او ګوره چې موږ سليمان هم په ازموینه کې واچاو د هغه د کرسي د پاسه مو یو لوی جوسه وغورځوله. بیا هغه د خدای دربار ته رجوع وکړه وی ویل چې ای پروردګار ما ته بخنه وکړه او ما ته هغه باچایی راکړه چې لمانه ورسته د هیڅ چا لپاره وړ نه وي بشکه هم دا ته اصلي بخشش کوونکی. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في
کالونو مونږ هغه ته باد رام کړ چې د هغه په امر به په نرمۍ سره لګیدي چیرته چې هغه غوښتل او شیطانان مرام کړل د هر ډول ودانیو جوړونکي او له لوی بحرونو څخه د جواهرو دراويستلو لپاره غوټه وهونکي او نور چې په زنجیرونو تړل شوی و هم رام کړل. هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. مونږ هغه ته ویل دا زمونږ درکړه ده ته واکمنې چاته دی چې خوښه شي ورې کړی او چاته چې وغواړي ورې نه کړي څه حساب نشته. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. په یقیني ډول د هغه لپاره زمونږ په وړاندې د نږدېوالي مقام او غوره پای دی. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. او زمونږ د بنده ایوب یادونه وکړه کله چې هغه خپل پروردګار ته غږ وکړ چې شیطان زه په سخت تکلیف او عذاب کې اچولی. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. مونږ هغه ته امر وکړ خپل پښې پر ځمکه وه دا دی یخي اوبو د لمبلو لپاره او د څښلو لپاره. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. مونږ هغه ته د هغه اهل او عیال بیرته بیا ورکړ او د هغه ترڅنګ همغومره نور ل خپل لوري د رحمت په ډول او د پوهې او فکر د خاوندانو لپاره د درس په توګه. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. او مونږ هغه ته وویل جارو را واخلا او گزار پرې وکړه او خپل قسم مه ماتوه. مونږ هغه د صبر خاوند مونږ ډیر ښه بنده د خپل پروردګار خواته ډیر رجوع کوونکی. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. او زمونږ د بندگانو ابراهیم اسحاق او یعقوب یادونه وکړه د ډیر عملی قوت درلودونکي او د بصیرت خاوند خلکو. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. مونږ هغوی د خالص صفات پر اساس ورکړیو او هغه د آخرت یادو. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. په یقیني توګه زمونږ په نزد هغوی په غوړه شو نیکو کسانو کې شمار دي. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. او د اسماعیل یسع او ذوالکفل یادونه وکړه دا ټول غوړه کسانو څخه وو. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. دا یو یادونه وا اوس واوري چې دی پرهیزګارانو لپاره په یقیني ډول ډیر ښه استوګنځای دی. تل تر تل جنتونه چې دروازې به د هغو لپاره پرانیستي وي. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. هغوی به پکې تکي وهونکي ناست وي د خو میوه او څخلو وړ شیانو غوښتونکي به وي. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. او له هغو سره به حیادارې همزولې میرمنې وي. هذا ما توعدون ليوم الحساب. دا هغه شیان دي چې له تاسو سره د حساب په ورځ د هغو د درکولو وعده کیږي. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. دا زموږ روزي ده چې هیڅ کله پای ته رسیدونکې نه ده. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد.
هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. دا خدای د پرهیزګارانو عاقبت او د سرغړونکو لپاره ډیر ناکاره استوګنځای دوزخ دی چې په هغه کې به هغوی وسوځي. ډیر بد ټاټوبی دی د هغو لپاره ده. نو هغوی د خوند وڅکي د جوشیدلو اوبو وینو زاو او د همدې ډول نور ترخو. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. غیبت د دوزخ خواته د خپل پیروانو د راتګ په لیدلو سره په خپل منځو کې سره وایي دا یو لخر ستاسو څنګه دوزخ ته ننوتونکی را روان دی. دوی ته هیڅ کوم هرکلی نشته. دوی په اور کې سوځیدونکي دي. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. پیروان به ورته جواب ورکړي نه بلکې هم دا تاسو سوځي. هیڅ کوم کراغلاست تاسو لپاره نشته. همدا تاسو دغه برخلیک زموږ مخې ته راوستی دی. څومره بد دی دغه هستوګنځای. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. دوی بووی ای زمون پروردگار چا چې دغه برخلیک ته زمون در رسولو لارې چارې جوړې کړي هغه ته 2 چنده د دوزخ عذاب ورکړه. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. هغوی په خپلو کې سره وایي څه دي چې مونږ هغه کسان چیرته نه وینو چې مونږ هغوی په دنیا کې بد ګڼل. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. مونږ همداسې په نه حق هغوی مسخره کړي او که هغوی چیرته نظر پناه دي. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. بشک دا خبره رښتیا ده. په دوزخیانو کې همداسې شخړې کیدونکې دي. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ای پیغمبره دوی ته وایه زه خو فقط خبردارونکی یم. هیڅ حقیقی معبود نشته مگر الله چې یو دی پر ټولو غالب. د اسمانونو او زمکې او د ټولو هغو شیانو څښتن چې د هغو په منځ کې دي. برلاسی او خورا بخونکی. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. دوی ته وایه دا یو لوی خبر دی چې د هغه په اورېدلو تاسې مخ اړوئ. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. دوی ته وایه زه له هغه وخت نه هیڅ خبر نه وم چې په پورتنۍ نړۍ کې شخړه کېدله. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. ما ته خو د وحی په وسیله دغه خبرې صرف د دې لپاره کودل کیږي چې زه روښانه څرګند خبردارونکی یم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. کله چې ستا پروردگار پرښتو ته وویل زه له خټې نه د بشر پیدا کوونکی یم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. بیا کله چې زه هغه په بشپړه توګه جوړ کړم او په هغه کې خپل روح پوکړم نو تاسو د هغه په وړاندې په سجده پریوځئ. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. لدغه حکم سره سم پرختي ټول په سجده پریوتلې پرته له ابلیس چې خپل لوی تغاور شو او هغه له کافرانو څخه شو.
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين الله فرمایل اے ابلیسا ته څه شي هغه چاته له سجدي کولو نه منع کړی چې ما هغه په خپل دواړو لاسونو یعنی علم او قدرت سره جوړ کړای دی ته تکبر کوي چې د لوړې درجې له خاوندانو څخه یې قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين شیطان جواب ورکړ زله هغه نه غوړه یم تاسو له اور پیدا کړم او هغه د لخټه نه قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين الله فرمایل خنو له دې ځای وزه ترټل شوی او پرتا باندې د جزا تر ورځې پورې زما لعنت ده قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ابلیس وویل چې ای زما پروردګار چې دا خبره ده نو بیا ماته تر هغه وخت پورې مهلت راکړه چې دوی دوهم ځل راژوندي کړای شي قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم الله فرمایل خدا تا ته تر هغه ورځې پورې مهلت ده چې د هغې نیټه ماته معلومه ده قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ابلیس وویل ستا پر عزت قسم زه به دوی ټول گمراه کړم پرته ستا له هغو بندګانو څخه چې تا هغوی غوره کړي دي قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين الله فرمایل نو حق داده او زه هم دا حق وایم چې زه به دوزخ لتا او د هغو ټولو کسانو څخه ډکړم چې له دغو انسانانو نه ستا پیروي وکړي قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ای پیغمبره دوی ته وایي چې زه په دغه تبلیغ باندې له تاسو نه څه اجوره نه غواړم او نه زه د ساختګي چارو جوړونکو خلکو له جملې څخه یم دا خو یو نصیحت دی د ټولو نړیوالو لپاره ولتعلمن نبأه بعد حين او لږ وخت به تیر شي چې تاسو ته د دې حال په خپله معلوم شي صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی